د افغانستان خلکو لپاره ډیر لوی خطر او اخطار ملګرو که چیرې مو ډیر ضروري کار نه وي نو کوشش مه کوئ چې بیرون بې ځایه وګرځئ او خپل ماشومان مو که مکتب او کورسونو ته ځي نو حتما یې څارئ لږ چې ناوخته کړي نو حتما یې پوښتنه کوئ ملګرو افغانستان کې جنجالي انتخابات پایلې اعلانیږي نو د هغه لپاره یو غټ پلان موجود ده چې خدای مکړه تاسو ته څه مشکل در ورسیږي راځئ چې راپور وګورو څه کیږي او څنګه ځانونه وساتو درنو لیدونکو او مینوالو السلام علیکم وخت مو پخیر د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په ځینو لویو او وړو ښارونو کې امنیتي ځواکونو ته د لومړۍ درجې امنیتي تدابیر امر شوی د پلازمینې کابل پر ګډون د ډیرو ولایتونو په لارو کوڅو او لویو واټنونو کې امنیتي ځواکونه د نور کله په پرتله ډیر زیات لیدل کیږي ځینو سرچینو رسنیو ته ویلي چې امنیتي ځواکونو لا وړاندې د ټاکنو د لومړنیو پایلو د اعلان لپاره امنیتي تدابیر نیولي او د هر ممکنه خطر د رامنځته کېدو لپاره چمتو دي ورځ د ټاکنو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې ډیر ژر به د ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي کمیسیون د اعلانېدو نیټه د چهارشنبې ماښام ښودلی وه خو ټاکنې وځنډېدلې د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو ویاند ذبیح الله سادات رسنیو ته وویل چې له هغه 7 ولایتونو پرته به د ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي چې د رایو د بیا شمېرنې بهیر پکې ودرېدلی وه ښاغلی سادات زیاته کړه چې د ټاکنو د لومړنیو پایلو په اړه ټولې حقوقي او تخنیکي چارې بشپړې شوي دي او په اړه یې راپور د ټاکنو خپلواک کمیسیون کمشنرانو ته لیږدول شوی دی یوازې دا چې کمشنران یې وګوري او لومړۍ پایلې اعلان کړي د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو کمشنر مولانا عبدالله رسنیو ته وویل چې د 24,000 محلونو لومړنۍ پایلې اعلان ته چمتو دي داسې ویل کیږي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانۍ هم هغه راپور تایید او امضا کړی چې د لومړنیو پایلو په اړه و دا په داسې حال کې ده چې د ثبات او همپالنې ډلې مشر عبدالله ګلبدین حکمتیار او رحمت الله نبیل په خپلو څرګندولو ویلي وو چې د کمیسیون لخوا د لومړنیو پایلو اعلان ورته د منلو وړ نه دی او که کمیسیون پایلې اعلان کړي دوی به سخت لاریونونه وکړي بلخوا بیا د ثبات او همپالنې ډلې مشر ډاکټر عبدالله تازه له نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره په یو مرکې ته ویلي وو چې که ولسمشر غني په عادلانه ډول ټاکنې وګټي دوی به ورته مبارکي ورکړي دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د نوماندانو شورا په یو مطبوعاتي کنفرانس کې رسنیو ته ویلي وو چې که د ټاکنو کمیسیون پایلې اعلان کړي دوی نه مني دوی به کمیسیون تور پورې کړ چې د دوی ډلې په ګټه کار کوي او 3,000 باطلې رایې د پاک رای په سیستم کې داخلي کړي دي د یادونې وړ ده چې د روان کال د تلې د میاشتې په 6مه نیټه ولسمشریزې ټاکنې ترسره شوي دي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون ژمنه کړې وه چې د دې میاشتې په 28مه به لومړنۍ پایلې اعلانوي خو دا ځلې د ټاکنو د لومړنیو پایلو د اعلانېدو راپورونه خپاره شول خو بیا به پایلې وځنډېدې ملګرو دا پیري د پایلو اعلانېدل ډېر ضروري او مهم دی او باید چې اعلان شي او اعلانېږي هم نو کوشش مه کوئ چې په ښارونو او د بیدیا بې ځایه وګرځئ درنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته مهم او تازه و پیښ څخه ځان ډېر په لنډو کې خبر کړئ زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ